د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو په مناسبت په ټول هیواد کې امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو ځواکونو لازم امنیتي تدابیر نیولي. سپینې سپینې کلمې وې تړلې پر تندي، سپینې سپینې کلمې وې تړلې پر تندي، ته به وایې چې دا سپینې فرشتې دي که زلمې، تل خدای په دعا غوشتون. از امنیت همه قدر خوش هستیم که از زمین تا آسمان هست. تا بدخشان میریم یک گپی نیست، تا قندار میریم یک گپی نیست. بیادر اون در خدمت ماست. سلام علیکم جان خیره جوری بخیری سال ده چی پنجان خانه وای متاثره خوشحاله ایته چه حالم ده چه خدمت تو زیب خیر السلام علیکم خیر برو جان خیری که جوری سال ده کم از راغ ده خیره بیره اوتای پروان نه سال چی پنجان خانه وای متاثره نه مونږ خوشاله یو رو ډیر زیات امنیت په حساب باندې بدی سر دغه مرده دا چې پوینټونه لږ رش جوړي یو طرف کی کله چې دوه طرف وي دغه نه بیا خدای ان شاء الله خیر منظم شنو ان شاء الله متاثره خوشاله یا آباد څه خدمت ته پرز ژوندل چړنګ بنګ سیمه ترامات ستر چینار دنګ ځواني چړنګ بنګ. د عامه منصوبینو هم په کابل ښار او هم په نورو ولایتونو کې د لوی اختر په شپه ورځو کې د خپلو هیوادوالو د لا ښه خوښیو لمانځلو په موخه د ښار په بیلابیلو واټونو کې د چک پوینټونو په اچولو سره خلکو ته امنیتي تدابیر نیولي. ما در طول 24 ساعت یعنی دوامدار 24 ساعت به خاطر تامین امنیت و کنترل وسایط‌های غیر قانونی، سلاح غیر قانونی و دوامدار در تلاش هستیم. کوشش میکنیم که ما زحمت بکشیم و همشهریای ما چی بکنن آرام استراحت بکنن. مردم زیاد همکاری میکنه که مردم همکاری نکنه این یک امنیت آماده نمیتونه. یعنی همکاری مردم است. ما وظیفه داده چې یو کلی موټران دغه د استیکر کارتونه وګورو چې چا استیکر کارت خسته یا نه ده خسته او غیر قانونی وسله او مخدره مواد دغه مخنیوی زموږ دنده ده. بوایه چې د سپینې فرشتې دي که زلمې، تل خدای په دعا غوښتونکي دي د شهادت، زارې کړې د بدن ویني دا دی ټول جهان یې ویني، دا دی ټول جهان یې ویني، دا د نور ډکې څهرې لکه ستوري او غمي، دا د نور ډکې څهرې لکه ستوري او غمي، زنده‌باد زنده‌باد. ولسونه هم خوښ دي چې امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول ملي پولیس د شپې او ورځې هڅې کوي چې خلک په ډاډه زړه خپلو چارو ته رسېدنه وکړي او امنیت یې خوندي وي. د فتح نه وروسته چې موږ وګورو نه یوازې صرف په کابل کې بلکې په ټول افغانستان کې سهار خواته د موږ مسیري که 2 بجې د شپې که 3 بجې ډېر په آرامښت سره او ډېر په سکون سره موږ ځو. حتی که دلته په کابل کې وګورو چک پوینټو کې د موږ مجاهدین ورونه الحمدلله ډېر په ښه سلوک سره او په ډېر یو مثبت رویې سره ټولو وطنوالو سره یعنې ډېر په غورین تندي سره مخ کېږي که پوښتنه هم کوي یعنې په ډېر داسې پخوا اخلاقو سره او بیا اخر کې ورته وایي چې خفه هم نه سئ. نو دا الحمدلله د موږ لپاره ډېر دی او ښه زیری ده بلکه د ټول افغانانو لپاره موږ ډېر خوشحاله یو. همکاری مردم رول بسیار مهم داره که دست به دست شوند وضعیت افغانستان وضعیت مخصوصا شهر کابل مخصوصا در شب و روزی که دست به دست شوند امنیت و وضعیت یک جای مراقبت کنند. ولی ما بسیار نهایت خوش هستیم از نگاه تامین امنیت از نگاه برادران ما بسیار خوش هستیم چون سابق هم از این تلاشی ها بود و حال هم از سابق و حال بسیار فرق میکنه. رول مهم همکاری مردم داره. باید طلبای کرام قطعی مردم رویه خوب بکنن، برخورد خوب بکنن که مردم از یا راضی باشه قطعی از یا کمک کنن. غیر از اون برخوردشان خوب نباشه مردم به هیچ نوع همکاری نمیکنن. د عامه د دوهم کنډکټر استیزوال د خپلو کارونو په اړه داسې وایي. د عامه ریاست الحمدلله په کابل کې او په ټولو ولایاتو کې
موږ د کماندان امنیت سره همکاران یو او چې په هر ځای کې ضرورت وي موږ د ملاتړ ته ورځو، د همکارۍ ته ورځو. بالخصوص موږ چک پوینټونه هم لرو د غیور او مجاهد ملت د خدمت لپاره په چک پوینټونو کې مصروفه یو چې د ښه امنیت راوستلو دپاره چې ښه امنیت راشي او د موږ ملت په ښه امنیت کې زندگی وکړو. نو موږ د هر شي مخالفو شیانو مخنیوی کوو، لکه د غلاو او د غیر قانوني وسلې ګرځولو او اوس بالخصوص د نوي د موټرو سټیکر دي چې باید موټر پوره هر ټول موټر سټیکر واخلي او دغه په مخنیوي کې ما الحمدلله موږ ښه رول لوبولی دی چې کوم موټر کارتونه نه لري او سټیکر نه لري هغه هم ګرځوو، هغه مربوطې مرجع ته یې پلاس ورکوو. نو موږ الحمدلله د عید ورځې راتلونکي دي په موږ په عید په ورځو کې خدمتونه کړي دي، الحمدلله غزني هم کړي دي چې پوینټونه هم اچولي دي د ملت لپاره چې انشاءالله ښه په ارامه زندګۍ سره په ارامه فضا کې خپل عید تېر کړو او موږ الحمدلله شپه ورځې د خدمت کې اسلام